مونږ چې کله اخبار لانچ کو نو خلک حیران وو. زه دام فخر لرم چې د جرنالیزم ته د پښتو نوې املا چې د باړګلې املا نو دا ما راوړې ده. دا فخر ماته حاصل دی چې د جرنالیزم ته په دغه وخت کې هیواد وحدت اخبار چلیدو، نور اخبارونه نو د همیش صاحب یو اخبارو باګرام هغه هم چلیدو، د دغه اخبارو د اردو یو اخبارو کسوټي په هغې کې یو څو صفحې پښتو چلیده. یو بل اخبارو چې بیتاب د هغې انچارج و د هغې نوم مانه هیر دی، د هغې کې هم د پښتو صفحې وې دوه څه داسې صفحې نیمه به وې، خو د دغه وخته پورې نوې املا چا په اخبار کې نه شوه چلولی، چا حوصله نه کوله. خدای پاک زما په لاس وکړه. بیا د هغې نه پس دا فخر هم ماته حاصل دی چې په نوې املا کې وړمبي ځل ما خپل کتاب چاپ کړی دی. شاعرۍ کتاب هم ما په نوې املا کې دا رسک ما اخیستی دی، بل چا نه دی اخیستی. ټولو خلکو په زړه املا کې لیکو، چا دا حوصله نه شوه کولی. خلکو یاره دا به څوک بیا لولي که نه به لولي.